د هېواد ډېری ولایتونه په ځانګړي ډول هرات په دې ورځو کې د واورې او باران شاهدان دي. د هرات د کرنې ریاست د چارواکو په وینا د دغه ولایت په ښار او ولسوالۍ کې تر دې دمه 3 میلی مترو زیات اورښت سوی دی. ولسوالی‌های ولایت هرات تقریبا میتونم بگم که امسال بسیار برف سنگینی شده. داغین کاملا از بارندگی بسیار رضایت خوبی دارند و در پلو از امسال سال گذشته هم یک سال نرمال در بخش بارندگی داشتیم، یعنی اقدر تفاوت قابل ملاحظه نداره و روی هم رفته بارندگی بسیار خوب به موقع زمان بارندگی صورت میگیره که به اصطلاح داغین عزیز ما اکثریت اراضی خود کش کردن و به این بارندگی واقعا نیاز مبرمه. داغین عزیز ما بسیار استقبال میکنه. خو د هرات په یو شمېر ختیځو او شمالي ولسوالیو کې واوره ورېدلې او په ختیځو نورو ولسوالیو کې بارانونه سوي دي. د دغه ولایت یو شمېر کروندګر د وروستیو اورښتونو په اړه خوښي څرګندوي او هیله لري چې تر راتلونکي کال پورې د کرنیزو محصولاتو د ودې شاهدان واوسي. همه مردم خوشحالی میکنم به این بارندگی موسومه. وقت موسوم کشت فعلا گندم کریبیه همه چیزها اینا آب ضرورت داره، بارندگی ضرورت داره. مردم همه رضایت دارم و خوشحالی میکنم و ما خوشحال هستیم. الحمدلله از دیروز که بارندگی از پریشب که بارندگی اطلاع کرده و میباره الحمدلله بسیار دیگانا یک وقت خوشی و یک چشم دیدبانی خوبی دارم انشالله به لطف خدا. خو د چارواکو په وینا په عادي کال کې د کرنې او کرنیزو محصولاتو د ودې لپاره 250 میلی مترې اورښت ته اړتیا ده.